در نخست رهبری وزارت مالیه هر یک محمد خالد پاینده، عبدالحبیب زدران، سید نصیر احمد حاضرین در تالار، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات و خبرنگاران عزیز ما را به کنفرانس خبری امروز ما خوش آمدید میگم. در این برنامه ما بر کنفرانس ما در نخست سرپرست وزارت مالیه آقای پاینده صحبت خواهد کردن، به تعقیبش آقای عبدالحبیب زدران معین مالی وزارت مالیه صحبت خواهد کردن و بعد از او آقای سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه صحبت میکنن. بعد از اینکه صحبتایشان تمام شد به سوالات خبرنگارای ما جواب خواهد دادن. حالا هم از سرپرست وزارت مالیه خواهش میکنم صحبتای خودش رو کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای محترم جامعه رسانه ها، حضار گرامی، دوستای محترم، السلام علیکم، صبحتان بخیر. اولتر از همه میخواستم تشریف آوری شما را در یک کنفرانس مطبوعاتی خوش آمدید گفته و از تلاش های مؤثر شما جهت اطلاع رسانی و همکاری با حکومت در قبال انعکاس حقایق قلباً ابراز امتنان و تشکری کنم. از این که در چند روز گذشته در تالار عمومی پارلمان حضور وکلای محترم فرصت نیافتم روی مباحث بودجه بپردازیم، بنابراین از طریق شما و این کنفرانس امروزی میخواستم با موضوعات مهم و تکنیکی بودجه ملی را با شما و از طریق شما با مردم عزیز شریک بسازم. دوستان گرامی، مردم عزیز، با تمامی خواستای پارلمان که معقول و عملی و نظر به امکانات مالی دولت بوده، در تعدیلات که در مسوده سوم بودجه درج شده بودند رسیدگی صورت گرفته. نگرانی موکلین و وکلای محترم رفع گردیده، نواقصی که در بودجه بوده اصلاح شده و بودجه بهتر ارائه کردیم. جایگاه، حرمت و صلاحیت شورای ملی کما فی سابق نزد حکومت و وزارت مالیه حفظ است. وزارت مالیه شریک اصلی پارلمان در مباحث تکنیکی بودجه و موضوعات مالی آن است. وزارت مالیه و رهبری وزارت مالیه و همکاران معین صاحب، رئیس صاحب و همکاران تکنیکیم آماده هر نوع همکاری، تفاهم و کار مشترک در موضوعات تکنیکی بودجه ملی با ولسی جرگه می باشیم. هموطنان گرامی، در بودجه سال مالی 1400 معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه افزایش می یابد. در این مورد تعهد ما این است که در معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه ملکی افزایش قابل ملاحظه به عمل خواهد آمد و شما در طی سال جاری، طی سال مالی 1400 شاهد افزایش معاشات معلمین و کارمندان پایین رتبه دولتی خواهید بود. طبعا این کارهای تکنیکی خود داره، صرفه‌جویی ها باید صورت بگیره، تعدیلات در قوانین بیاید و این 2-3 ماه را در بر میگیره و انشالله تا بررسی وسط سال موضوع حل میشه و تعهد ما و همکارایم و حکومت است که تا بررسی وسط سال معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه انشالله بلند می رود. در این قسمت می خواستم در مورد انتیه یا کمک های تکنیکی ملکی یا مشاورین که در ادارات هستند
یک بررسی کلی صورت میگیره تا سطح معاشات و جایهایی که تعداد و کمیت اوناست بررسی شوه و نظر به او صرفه‌جویی صورت بگیره. برای تزیید معاشات در مسوده سوم بودجه یک کد اختصاصی ایجاد شده که در او فعلا 1.7 میلیارد افغانی گرفته شده و تا بررسی وسط سال از صرفه‌جویی NTA و مصارف دیگر تقریبا 5 الی 6 میلیارد افغانی در او افزایش می‌یافته تا معاشات تمویل کنند. موضوع مهم دیگر موضوع عواید ملی است. در تطابق با دیدگاه ملی ما و دیدگاهی که حکومت با دونرها و همکارای بین المللی خود داشته که به خودکفایی مالی برسیم، سال مالی فعلی بالاترین سطح جمع‌آوری عواید را به طور هدف تعیین کرده که بالغ از 216 میلیارد افغانی می باشه و این کمک میکنه که مصارف تزیید معاشات و همچنان مصارف دیگر را تمویل کنه. میخواستم با شما و از طریق شما با مردم عزیز ما و وکلای محترم بعض نگرانی ها را در صورت تأخیر تصویب بودجه شریک بسازم. با نظرداشت نکات که ذکر کردم، مبنی بر این که تمام خواستای که پارلمان داشتن و امکانات مالی ما او را اجازه میداد و با او رسیدگی صورت گرفته، نگران هستم اگر بودجه تصویبش به تأخیر بفته پیامدهای خوب را نخواهد داشت. مثلا جایگاه بودجه را در اقتصاد ما اگر ببینیم، اقتصاد کوچک داریم، تقریبا 20 میلیارد دلار حجم اقتصاد و عاید ناخالص یا GDP افغانستان از در یک سال. تقریبا بودجه که 5 الی 6 میلیارد دلار باشه 1/4 تمام اقتصاد تشکیل میده. سکتور خصوصی وابسته به بودجه است، معاشات معلمین و مامورین و سرباز وابسته به بودجه است، عواید داخلی که ما هدف تعیین کردیم وابسته به بودجه است و هر تأخیری که در تصویب بودجه میایم ضرر به عواید ما، به سطح فقر، به موضوعات رشد سکتور خصوصی میرسانه. در حالی که اقتصاد کشور ما در نتیجه تاثیرات منفی شیوع کرونا برکود رفته و قرار بر این است که امسال ضمن جبران خسارات ناشی از آن به طرف بهبود، رشد و تحول مثبت برویم، توقف بودجه این وضعیت را متاسفانه کمک نمیکنه. عواید که تعیین کردیم به او رسیدن مشکل میشه. فعالیت سکتور خصوصی و تطبیق قراردادها با چالش مواجه میشه. رشد اقتصاد شدیداً ضربه میبینه. وضعیت بیکاری که متاسفانه وضعیت خوب نداره بدتر خواهد شد و وضعیت فقر که یک بحران است متاسفانه بحرانی تر خواهد شد. در حالی که با اساس گزارش ICRC یا گزارش کمیته بین المللی نجات و گزارش های متعدد ملل متحد 10 میلیون افغان و یا 1/3 نفوس ما در معرض قحطی و عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. تأخیر تصویب بودجه این فاجعه را بیشتر گسترش و افزایش خواهد داد. موضوعات و پیامدهای دیگه هم متاسفانه داره.
بعض تعهدات که با جامعه جهانی داشتیم اونا هم تطبیقش به تأخیر خواهد افتاد و وقتی که جامعه جهانی نظر به بنچمارک های مشخص تعهدات خود سالوار تمدید میکنن، تصویب نشدن بودجه متاسفانه تطبیق تعهدات ما را به تأخیر مندازه و سالهای آینده هم کمک را به چالش خواهد کشاند. در حین وقت که موضوعات تصویب بودجه را برتان گفتم، میخواستم از طریق شما به هموطنان ما، بر کارمندای دولت اطمینان بدم که نظر به قانون معاشات و امتیازاتشان به توقف مواجه نمیشه. معاشات، پرداخت معاشات جریان داره. رئیس صاحب عمومی خزائن امیال بر من راپور دادن که حتی ماه دل و کناز به اختتام نرسیده، تمام معاشات به ادارات مربوطه ارسال کردن و انشاءالله در این مورد کدام مشکل با وجود نخواهد آمد. باز هم اگر مشکلات وجود داشته باشه با اداره محترم خود به تماس شوند و از طریق شما دو سه نمبر تلفن هم میگذاریم که اگر کسی مشکل داشت با خزائن ما به تماس شوند که مشکلات انفرادی رو ببینیم که در کجا هست و او حل شود. در جمع بندی میخواستم باز هم بگویم که با در نظر داشت این که خواستای پارلمان که عملی و نظر به امکانات ما بوده، در مسوده سوم بودجه تعدیلات آمده که انشاءالله تمام از او تشویش‌هایشانه و موضوع معاشات و ازدیاد معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه را که خط سرخ خود میدانستند حل شده. جایگاه پارلمان، حرمت پارلمان و صلاحیت‌هایشان در پروسه بودجه سازی پیش ما حفظ است. ما آماده همکاری، تفاهم و کار مشترک با اونا داریم و توقع میره که در روزهای آینده انشالله این موضوع بودجه سال 1400 حل شده تصویب شود تا به اولویت های دیگر بپردازیم. تشکر. میشه معین صاحب در مورد تعدیلات و شکل بودجه بعض معلومات بتن و باز به سوالات خدمت هستیم. تشکر. مهربانی کنین معین صاحب. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب وزیر صاحب، درنو همکارانو، د رسنیو محترم استازو، سهار مو نیکمرغه، ستړي مشئ. دینه مخکې چې نور موضوعات ته راشم، یو لنډ معلومات د بودیجې د درېیمې مسودې په هکله چې موږ د کابینې د تصویب نه وروسته هم پارلمان ته استویل ده، تاسو حضور ته وړاندې کوم. د 1400 مالی کال بودیجې درېیم سند چې پارلمان ته استول شوی دی، زمونږ ټال بودیجه 493 میلیارده افغانۍ ده چې په دې کې 311 میلیارده افغانۍ عادي بودیجه ده، همداراز 161 میلیارده افغانۍ انکشافي پراختیایي بودیجه ده. مونږ ویلی شو چې 66 سلنه زمونږ د ټال بودیجې عادي بودیجه ده او 14 سلنه مو پراختیایي بودیجه ده. د دې بودیجې د تمویل لپاره زموږ منابع چې دي 415 میلیارده افغانۍ دي چې په دې کې 214.5 میلیارده افغانۍ زموږ داخلي عواید دي، همداراز 218.9 میلیارده افغانۍ زموږ کومکونه دي او هغه قرضې سهل چې زموږ د IMF لخوا راځي په شرایطو ولاړه، البته بدون د سود د هغه نه ده، په دې کې بودیجه کې شامله ده چې تر څو د بودیجې کسر پکې رفع کړو. 45 سلنه زموږ بودیجه د درېیم سند کې زموږ د داخلي عوایدو لخوا تمویلیږي، همداراز 40 سلنه بودیجه زموږ خارجي کومکونو لخوا تمویلیږي.
موږ تقریبا 30 میلیارده افغانۍ په بودیجه کې موږ کسر هم درلوده، مګر د هغه د کسر رفع کولو لپاره زموږ د خپلې د خزانې بیلانس چې موږ د خزانه کې په تیر مالی کال چې ختم شو تقریبا 10 میلیارده افغانۍ په بیلانس کې هم لري، د هغو نه به استفاده کیږي. همداراز نور چې کوم لکه قرضې سهل چې د IMF ده د دې نه به هم استفاده کیږي. درنو حضارو د افغانستان ولس ته غواړو چې په دې هکله لږ نور معلومات هم ورکړو چې یعنی زموږ بودیجه د تیرو کلونو بودیجې پر مقایسه څه ښه والی لري او څه اصلاحات پکې راغلي دي. همیشه د څو ورځې کېږي چې موږ یوازې په ډېر جزوي مسایلو باندې او یوازې په منفي اړخونو باندې د بودیجې بحثونه روان دي، مګر زموږ بودیجه چې ده د 1400 مالی کال لپاره په تیرو 20 کالو کې اول ځل دی چې موږ د مدیریت د اوبو د مدیریت لپاره مو 12.5 میلیارده افغانۍ په نظر کې نیولي دي. موږ د اوبو د مدیریت یا د بندونو جوړولو لپاره موږ سره خارجیان یا نور انکشافي ادارات چې دي دوی موږ سره مرسته نه کوي، ولې چې د دوی مرسته همیشه په دې باندې مشروط وي چې کله موږ کوم بند جوړوو د همسایه هیوادونو باید موافقه واخلو د بین المللي قوانینو پر اساس. یعنی کچېرې موږ دې موافقې ته لاړ شو یا هغه قوانین په تطبیق شي نو هیڅ کله به زموږ بندونه یا زموږ د اوبو مدیریت به موږ کنټرول کې نه اوسیږي. نو دا یو تفاوت دی چې په دې ځل اول ځل حکومت د افغانستان تصمیم اخیستی دی چې موږ خپل اوبو به په خپله مدیریت کوو او هیڅ هغه استفاده چې زموږ اوبو نه نور هیوادونه کوي نور به د هغه مخنیوی کیږي. او په دې کې خاصه توګه تمرکز په هغو ولایتونو باندې دی چې په تیرو څو کلونو کې په هغه ځایونو کې پراختیایي کارونه نه وي شوي، لکه غزني، زابل، لوی پکتیا ټول ولایتونه چې دي په دې کې کوم ځای کې چې د اوبو د مدیریت امکانات شته په هغه ځای کې به بندونه جوړیږي. همداراز تاسو پوهیږئ زموږ پیشبیني چې ده یعنی په دې کال کې ورښتونه ډیر زیات کم دي او پیشبیني هم دغسې ده چې په پسرلي کې به هم زموږ ورښتونه کم وي. نو یو شدیده وچکالي موږ په راتلونکي کال کې پیشبیني لرو او متاسفانه چې هغه مشکلات چې موږ ته د کرونا د وبا د لاسه زموږ په اقتصاد باندې، په زراعت باندې، په تجارت باندې منفي تاثیرات درلودل، وچکالي به هغه مشکلات ته یو څه نور هم جدیت ور اضافه کړي. نو د دې لپاره موږ د زراعت په بخش کې هم 3.8 میلیارده افغانۍ په پام کې نیولې دي تر څو چې موږ د هغو ستونزو د هغو چالشونو مخنیوی وکړي چې کېدای شي زموږ په ولس باندې، زموږ په زراعت باندې، ولې چې 80% زموږ ولس، زموږ خلک او زموږ اقتصاد تقریبا په زراعت باندې ولاړ دی، باید هغه مخنیوی وکړو چې تر څو موږ دا پیسې تطبیق کړو. مخکې د منطقوي اتصال په موخه مو هم 4.9 میلیارده افغانۍ نیول دي تر څو چې افغانستان د آسیا میانه سره موږ وصل کړي د وسپنې پټلۍ د لارې. همداراز زموږ تجارت چې یوازې موږ په یو څو هیوادونو باندې انحصار نه اوسي بلکې موږ یو د آسیا میانه او د آسیا جنوبي ترمنځ یو پل ارتباطي او یو چهارراهي وګرځو لکه څنګه چې د رئیس جمهور دیدګاه ده په د افغانستان په هکله. مخکې وزیر صاحب په دې هکله رڼا واچوله چې یعنی که چیرې دغه موضوعات که بودیجې تصویب د ځنډ سره مخامخ شي موږ وزارت مالیه دا حکومت ته هم ډاډ ورکوو، ولس ته هم ډاډ ورکوو، خپلو مامورین ته هم ډاډ ورکوو چې د تیر کال په ترناسب هغه قانون چې موږ ته قانون د اساسي چې موږ ته حق راکړی دی چې 1/12 موږ د مصرف اجازه لرو د تیر کال د بودیجې په مصرف باندې، نو موږ به هغه مصرف کوو، معاشات او نور هغه عادي مصارف چې دي یا هغه پروژې چې تیر کال په بودیجه کې شامل وي نو د یغ پر اساس به موږ خپل مصرف کوو. ان شاء الله سیستم به نه ودرېږي، معاشونه او هر څه به هم پرداخت کیږي. مګر مشکل چیرته دی که چیرې بودیجه پر وخت او زمان باندې تصویب نشي. دغه مشکلات چې ما یادونه وکړه چې په دې کې د اوبو مدیریت ته
د زراعت په بخش کې کوم موږ نوي پروژې چې نیولې دي د وچکالي چې موږ پیشبیني کړې ده چې وچکالي راځي، خلک به ډېر زیات متضرر شي. د دې پروژو چون دا پروژې نوي په سند کې شامل شوي دي تر څو بودیجه تصویب نشي، نه د اوبو په مدیریت باندې نه د زراعت په بخش کې موږ کار کولی شو. همداراز د بانک جهاني او د بانک انکشاف آسیایي سره زمونږ بحثونه د کرونا په واکسین باندې روان دي چې په دې کې به بانک جهاني موږ سره $110 میلیونه، همداراز بانک انکشاف آسیایي $50 میلیونه زمونږ سره مرسته کوي. د بودیجې تصویب تر څو نوي شوی هغه پروژې هم موږ په بودیجه کې شاملولی نه شو. یعنی موږ آماده یو چې په راتلونکي 2-3 میاشتو کې د کرونا واکسین موږ د نړیوالو سره چې په تفاهم رسېدلي یو 80% زمونږ ولس ته باید ټول نفوس هم چې دی باید پر تطبیق شي. 48 میلیونه کلمه باید د واکسین افغانستان ته راوارد شي چې دا موږ په خپل 80% نفوس باندې تطبیق کړو. دې لپاره خبرې روانې دي. هر څومره زر چې بودیجه تصویب شي انشاءالله دا به هم په پروژه کې په بودیجه کې د خارجي مرستندویو ادارو لکه بانک جهاني او د آسیا پراختیایي بانک لخوا چې موږ سره مرسته کیږي په دې کې به شاملېږي. هر نوازان په بودیجه کې به دغه نوي پروژې چې د اوبو د مدیریت لپاره دي، د زراعت په بخش کې د وچکالي کوم خطرات سره چې موږ مخامخ کېږو د هغه لپاره، همداراز د کرونا واکسین دا موضوعات چې دي دا به د ځنډ سره مخامخ کړي. اما بیا هم تاکید کوم چې د معاشونو په پرداخت او نور عادي مصارف چې دي په دې کې به وزارت مالیه تر خپل توان پورې به کوشش کوي چې انشاءالله هیڅ ځنډ به پکې نه راځي په دې مواردو کې. په آخر کې یو څو موضوعات چې وزیر صاحب هم مخکې اشاره ورته وکړه، د پارلمان جایګاه، د پارلمان صلاحیت د وزارت مالیه او د حکومت افغانستان سره پر خپل ځای دی، تضمین دی. مونږ څوک نه یو چې چاته کوم صلاحیت ورکوو. زمونږ قوانین دي، قانون دی اساسي دی، نور قوانین دي چې هر ارګان او هر بخش د حکومت ته صلاحیت ورکړی دی. مونږ نه پې کې کموالی نه زیاتوالی راوستلی شو. په اول سند د بودیجه چې د پارلمان لخوا نه رد شوه پې کې پیشنهادات او نظریات مونږ ته وړاندې شول. د هغه اصول هم دا دی چې مونږ طرحه جوړوو، د قانون پر اساس پارلمان ته استوو، پارلمان خپل نظریات مونږ سره شریکوي. بیا مونږ حکومت د افغانستان خپل د قوانینو په چوکاټ کې او د مالی توان په دوران یا په دې چوکاټ کې مونږ خپل تعدیلات راوړو، دوی ته وړاندې کوو. همدا کار په دریمه مسوده کې هم شوی دی. کوم 19 موارد چې دوی مونږ ته په نښه کړي وو، مونږ په اکثرو بخشونو کې تعدیلات راوړي دي. د کابینې د منظوري نه وروسته مونږ پارلمان ته استولی دي او غوښتنه هم کړې وه مونږ د پارلمان څخه چې ماته او وزیر صاحب د مالیې ته فرصت ورکول شي چې په عمومي تالار کې مونږ د دې تعدیلاتو په هکله هم کمیسیون د مالی او بودیجې ته هم ټولو وکیل صاحبانو ته واضح او مکمل تفصیلات ورکړو. په هغه ځایونو کې چې مونږ تعدیلات نشو راوستلی مونږ حق لرو چې خپل دلایل د وکیل صاحبانو سره شریک کو. نو هلته بیا کولی شي چې وکیل صاحبان خپل نظریات بیا هم زمونږ سره شریک کړي. د دې کار لپاره مونږ آماده یو. هر وخت هم چې په پارلمان کې که ولس ته د مطبوعاتو د لارې معلومات ورکول وي نو معلومات ورکوو. د امتیازي معاشونو په هکله مخکې هم معلومات ورکړي دي چې اوس مهال په ټولو اداراتو کې د وزارت مالیې، د ادارې امور، ریاست دفتر په ټولو اداراتو کې چې امتیازي معاشونه تر اوس مهاله پورې قطع شوي دي. اوس ټول معاشونه یکسانو د قانون پر اساس پرداخت کیږي 1400 مالی کال کې. همداراز د پارلمان یا د ولسي جرګې کومه غوښتنه چې وه چې دوی ځان ته خط صرف ټاکلی و، د حکومت هم یو تشویش و. مونږ هم په دې پوهېږو چې د معاشاتو ټیټوالی زمونږ په د خدماتو په ارزا کولو باندې په تیرو څو کلونو کې ډېر زیات منفي اثر درلودل. نو مونږ باید په دې باندې تجدید نظر وکړو. حکومت مخکې هم په دې باندې کار کړی و، اوس هم د پارلمان په مشوره مونږ نه تنها دا چې دوی د دې مشورې هرکلی کړی دی بلکې عملی ګامونه هم اوچت کړي دي. یعنی وزیر صاحب معلومات ورکړل چې د معاشاتو د لوړوالي لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ مونږ په احتیاطي کوډ کې ساتلي دي. څنګه چې مونږ په تفاهم ورسېدو د پارلمان سره بودیجه تصویب شوه، هغه لازم طرز العملونه او قوانین
تعدیل شو نو په اول قدم کې به د معلمینو په معاشاتو کې به زیاتوالی راځي او وزارت مالیه په دې باندې مکلف ده چې طرز العملونه او قوانین چې تعدیل شو نور زیاتوالی په معاشاتو کې چې راځي یا نوره بودیجه چې ورته پکار ده وزارت مالیه او حکومت افغانستان په دې باندې متحد ده چې هغه بودیجه به ورته پیدا کوي. نور وخت مم نه نیسم، ډېره زیاته مننه ستاسو نه. فکر کنم چې سوالونو بخشته زو. تشکر میکنم از معین صاحب. حالا هم فرصت به خبرنگارای عزیز ما میدیم که سوالای خود مطرح کنن. دو سوال